ګران ماشومانو سلامونه، هیله لرم روغ جوړ اوسئ. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې درس مو د نورو ملګرو سره شریک کړئ. خپل چینل سبسکرایب کړئ چې ټول درسونه ولیدای شئ. اوس به نوی درس بیا هم پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم. ځکه موږ تاسې شکر مسلمان یو او هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نوی درس 11 درس دی، یعنی موږ تاسې د الفبا د حروفو 11 حرف ته رسیدلی یو. 11 په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. د موږ 11 حرف څه شی دی؟ کوم حرف دی؟ زال دی. زال. تاسو دال درس بیاد لرئ. کله چې دال ته تاسو یو ټکی ورکړئ څه شی ترې جوړیږي؟ زال. زال. ښه. زال لکه د نورو حرفونو په شان درې غږه لري. ز، ز، زو. ز، ز، زو. اوس به وګورو چې زال په کومو کلماتو کې کارول شوی او ما تاسو ته کومې کلمې کوم لغات خوښ کړي. زال ذکر. زال ذکر. ذکر څه شي ته وایي؟ څوک دلته ناست دي، تسبیح په لاس کې دي، لاسونه یې په دعا نیولي، وینې یعنی ذکر د پاک الله نوم یادول، دعا کول او د پاک الله د نوم یادونه او په دعا کې ناستل. دې ته څه وایي؟ دې ته ذکر وایي. زال ذکر. زال ذکر. زال ذکر. زال ذکر. زال ذکر. ښه، بیا به راشو وګورو چې زال مې بیا کومه کلمه درته انتخاب کړې چې په زال پیل شوې. زال ذخیره. زال ذخیره. تاسو په دې تصویر کې ګورئ دا هغه د اوبو ذخیره ده. د اوبو ذخیره څه معنا؟ یعنی موږ په یوه غټ ځای کې اوبه ساتو یا تیل ساتو یا ګاز ساتو. هغو ټولو ته چې دغه شیان پکې ساتل کیږي یا خوراکي مواد پکې ساتل کیږي څه وایي؟ ذخیره. دلته تاسو ګورئ دغه ذخیره حتما د تاسو په کور کې یا په نورو کورونو کې به م لیدلي وي. دا د اوبو ذخیره ده. زال ذخیره. دا بله ذخیره ده د بام په سر، د کوم کور د بام په سر ده. زال ذخیره. زال ذخیره. او دا هم بله ذخیره ده. دا سپینه ذخیره ده، سپین رنگ لري. زال ذخیره. زال ذخیره. ښه، اوس به راشو وګورو چې زال ته مې بیا کومه کلمه درته انتخاب کړې. زال ضربین. زال ضربین. زال ضربین. ښه، ضربین څه ته وایي؟ ضربین داسې یو آله ده، داسې یو شیشه ده چې ډېرې وړې ذرې پکې غټې معلومیږي. لکه تاسې که وغواړئ چې په اوبو کې وغواړئ پیدا کړئ چې میکروبونه شته که نشته، هغه واړه شیان چې د مریضۍ او د ناروغۍ سبب ګرځي نو په ضربین کې یې ګورئ. زال ضربین. یا که څوک کوم شی نشي لیدای، سترګې ضعیفې وي، بیا نو عینکې په سترګو کې وي، هغو عینکو ته څه وایي؟ ضربیني عینکې. یعنی واړه شیان ښیي. واړه شیان چې موږ په سترګو نشي لیدای ضربین په واسطه یې لیدای شو. زال ضربین. زال ضربین. زال ضربین. او اوس به راشو د زال ترانه به ووایو. زال ذکر.
زال ذکر. لومړی به یې زه درته ووایم. ذکر د الله کوو، شپه او ورځ دعا کوو، شکر مسلمان یو، د دین پیروان یو. بیا به یې درته ووایم. ذکر د الله کوو، شپه او ورځ دعا کوو، شکر مسلمان یو، د دین پیروان یو. او اوس یې تاسو را سره ووایئ. زال ذکر. ذکر د الله کوو، شپه او ورځ دعا کوو، شکر مسلمان یو، د دین پیروان یو. یو ځل بیا یې ووایئ. ذکر د الله کوو، شپه او ورځ دعا کوو، شکر مسلمان یو، د دین پیروان یو. آفرین، ډېر ښه، ډېره ښایسته مو وې. نو تاسې تر بلې ورځې یوه صفحه په کتابچو کې د زال حرف ولیکئ. خپل پلار جان او مور جانې ته یې وښایاست چې اشتباه مو نه وي کړې. نو نور د تاسو وخت پوره دی. زه درځنې ځم. د خدای په امان.